السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې روغ جوړ به وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. مرګرو نی ویډیو کې درته هرکلی وایم. مرګرو ډیر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغله په میاوالي کې. دا واقعه مخې ته راغلې وه چې د پلار خپله لور قتل کړې وه او د اوس په کراچۍ کې دا واقعه مخې ته راغله چې پلار خپله د 25 ورځو لور قتل کا. آیا دا څنګه قتل کا او د ده قتل کېدو وجه څه وه؟ مرګرو مکمل معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ ویډیو در سره پوره په پوره وګورئ. مرګرو ویډیو کتو نه مخکې که تاسو زموږ په چینل نوي وئ نو زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه نوي معلومات راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره دررسي. او د دې سره د ټالۍ نشان هم ووایئ چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرېږئ. تاسو ته چې څنګه پته ده چې په میاوالي کې ډېره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې وه چې د 25 ورځو پلار خپله لور قتل کا. په دې وجه یې قتل کا چې آیا زما چې زوی پیدا نه شو چې د هغې نه بعد هغه خپله لور قتل کا. مرګرو ډېر ظلم زیاتی یې کړی و او اوس په کراچۍ کې د 14 ورځو ماشوم هغه خپل پلار قتل کا او په دې وجه یې قتل کا چې آیا زما ته خدای پاک ولې زوی رانه کړو. نو مرګرو دا خو د الله کار دی چې چاله لور ورکوي او چاله زوی. خو دا خلک ډېر زیات ظلم کوي او زیاتی کوي چې دا فرشتي او ډېر ماشومان قتل کوي. مرګرو دا هم ویل کېږي چې د کراچۍ کې چې کومه واقعه شوې وه چې د دغو ماشومه چې قتل کړي دی د پلار ډېر بدعمله او چرسي او پوډري و چې دا به په ځان نه پوهېدو خو چونکې بس الله پاک ده ته لور ورکړه او ده په دغه ټیم کې نشه کړي وه او د ده ذهن کار نه کولو نو ده دومره ظلم وکړو چې خپله لور یې قتل کا او د هغې نه بعد یې بیا وغورځول چې د هغې نه بعد خلکو راواخسته او جنازه یې ورته پړاو کړه چې بیا پولیس کله تشویش وکړو او سرکولر اپریشن یې وکړو. د هغې نه بعد دا پته ولګېده چې دا د دې کور ماشومه وه او دا خپله پلار ګرفتړي وه. د هغې نه بعد پلار پولیس ګرفتار کړو او تاڼې ته یې بوتلو چې کله د هغه نه انټرویو واخیسته نو پلار یې دا خبره وکړه چې آیا ما خپله لور قتل کړې دی او په دې وجه مې قتل کړي چې ما ته خدای پاک زوی رانه کړو او لور یې راکړه. نو د هغې نه بعد ما دا هغه وکړو چې ما خپله لور قتل کړه او ما ډېر زیات ظلم زیاتی کړی دی خو چونکې زه څه وکړم ما اوس کار کړی دی نو زه پرې ډېر زیات پښیمان. مرګرو که تاسو سړی سوچ وکړي نو زموږ په معاشرې کې دا کیسونه ډېر زیات شوي دي چې زموږ دا بچي قتل کول یا لوڼې قتل کول یا نور څه داسې قسمونه. مرګرو دا ډېر زیات ظلم او زیاتی شوي ده په معاشرې کې بلکې حکومت او پولیس هم دې کې هېڅ قسمه داسې تعاون نه کوي د معاشرې سره چې آیا دا کیسونه او دا داسې قسمه ظلمونه او قتلونه چې کوم کېږي په معاشرې کې چې دا بالکل بند شي او دا ختم کړلی شي او د دې دپاره داسې قانون جوړ کړلی شي چې آیا چې داسې قسمه کیس څوک هم کوي چې یا څوک قتل کوي یا څوک بې ګناه ذلیلۍ یا ورله چا باندې ظلم کوي نو د هغوی سره سخت نه سخت سزا دې ورکړي یا هغوی دپاره داسې قانون جوړ کړي. مرګرو زموږ د حکومت او د پولیس نه هم دا درخواست دی چې آیا دا دومره ظلم ولې کېږي، آیا دې دپاره څه قانون به جوړېږي او که نه چې ورځ په ورځ باندې دومره غټ ظلم او زیاتی د خلکو سره شروع کړی دی چې دا خپل زمن او خپله لوڼې قتل کوي او ظلم کوي په خلکو باندې او ډېر زیاتی شروع دی. ګرو د دې وړکي مور هم دا وینا وه چې زه په دغه ټیم کې اوده وم په خوب کې چې ما ته هېڅ قسمه پته نشته چې زما بچی زما نه چا واخیسته خو چونکې بیا ما ته اوسه پورې هېڅ پته نه وه خو چونکې چې پولیس راغلو او زما خاوند یې ګرفتار کړو نو د هغه په خپلې خولې وویل چې آیا دا ما لور خپله قتل کړې وه. چونکې زه اوده وم او ما ته هېڅ قسمه پته نه وه چې زما بچی څه شوله خو ما چې کله شور وکړو نو ما ته مې خاوند وویل چې بس پرېږده یې په هغې وجه باندې ما ته پته ولګېده چې څه نه څه کیسه شته دی خو د هغې نه بعد بیا هم ما ډېر وژړل خو بس ما څه کول شول انسان دی. نو د هغې نه بعد بیا چې کله پولیس دا زما خاوند ګرفتار کړلی کوم نو ده په خپلې خولې وویل چې آیا زه دا ماشومه چې کومه وه دا ما قتل کړي دی او بیا مې هلته غورځولي وه. د هغې نه بعد د کلي خلک راغلو هغوی جنازه پړاو که او هغه یې دفن که. مرګرو ښځه یې هم ډېر زیات وژړل او ډېره زیاته خفه وه او دا خبره یې کوله چې زما د دې خاوند سره نور وخت نه تېرېږي چې د دومره غټ ظلم او زیاتی وکړو چې زموږ لور یې قتل کړه. مرګرو که سړی سوچ وکړي په معاشرې کې ډېر زیات ظلم زیاتی شروع دی چې ورځ په ورځ باندې خلک قتل کېږي او بې ګناه قتل کېږي او خپل بچي او لوڼې قتل کوي او ډېر زیات ظلم کوي. خو چونکې حکومت شو او پولیس هم داسې هېڅ قسمه پالیسي نه جوړوي چې آیا زموږ دا کارونه او دا کیسونه لږ کم شي یا دا حکومت ته او پولیس ته هم دا پکار دی چې دا کیسونه د دې دپاره د مخکې راشي او داسې بیلونه دې پیش کړي چې آیا چې د معاشرې کې چې کومه ظلم زیاتی شروع دی چې دا
بالکل ختم شي او داسې قسمه هیڅ قسمه ظلم په چا باندې ونه شي، چا سره زیاتی ونه شي. ملګرو د دې لپاره د پولیس او د حکومت مرسته ډیره زیاته ضروری دی چې دوی خپله کې ملاو شي او داسې څه قسمه قانون جوړ کړي چې د دې نه بعد داسې کې هیڅ قسمه هغه مخې ظلم او زیاتی چا سره ونه شي او داسې هیڅ قسمه کهاني او کیسه مخې ته رانه شي. ملګرو که تاسو زمونږ په چینل نه وئ نو زمونږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ چې تاسو ته مونږ تازه معلومات زر تر زر درکوو. والسلام.